د لوی خدای په نامه د خبرونو سرټکی. بامیان ته د کورنیو چارو وزارت د امنیتي چارو ارشد مرستیال سفر. په سمنګان ولایت کې د څو اوبو رسولو شبکو د کار پیل. او چین او امریکا د تجارتي هوکړې د ترلاسه کولو په درشل کې. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 کال د زمري شپږمه نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع وایي چې د دې وزارت ستر امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر د یوه پلاوي په مشري بامیان ولایت ته سفر کړی. د یاد ولایت له سیمه ییزو مسؤلینو او خلکو سره یې کتلې دي. په دې کتنه کې ملا محمد ابراهیم صدر مسؤلینو ته دنده سپارل چې خلکو ته په رښتینولۍ خدمت وکړي. ورته مهال دې لیدنه کې د بامیان والي مولوي عبدالله سرحدي په یاد ولایت کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی دی. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د سمنګان ولایت په فیروز ولسوالۍ کې د 9 میلیونه افغانیو په ارزښت د اوبو رسولو د 2 شبکو چارې پیل شوې. د یاد وزارت په وینا په دې پروژو کې د 2 زړو څاګانو کیندل او د اوبو د 2 زیرمو جوړول شامل دي چې د چارو په بشپړېدو سره یې سلګونه کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې کېږي. د خبرونو دوام. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدر اعظم عثمان د دې وزارت د 1 کلنو لاسته راوړنو د تشریح پروګرام کې ویل چې د تیر کال په اوږدو کې د کرنې پراختیا وجهي صندوق له لارې بزګرانو، مالدارانو او خصوصي سکتور ته 1.4 میلیارد افغانۍ د اسلامي مالی تمویل په چوکاټ کې ورکړل شوي دي. د ښاغلي عثماني په وینا د دې ترڅنګ تیر کال په ټول هیواد کې 43,000 متریک ټنه اصلاح شوي غنم، سلګونه ټنه تخم او کیمیاوي سرې بازګرانو ته ویشل شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د سلګونو شنو خونو او بڼونو د جوړولو سربیره د مرکز ولایتونو په څېړنیزو فارمونو کې 493 څېړنیزې تجربې ترسره شوي دي. او وروستی خبر ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرامپ ویلي چې د نوموړي اداره له چین سره د سوداګریزې هوکړې ته نږدې شوی، خو په دې تړاو یې نور جزئیات نه دي ورکړي دي. ټرامپ ویلي چې موږ له چین سره یوې هوکړې ته ډیر نږدې شوي یو. موږ تقریبا له چین سره یوه هوکړه کړې. د امریکا ولسمشر دغه خبرې تېره ورځ په سکاټلند کې د امریکا او اروپایي ټولنې ترمنځ د سوداګریزې هوکړې له لاسلیک وړاندې خبریالانو سره کړې ده. قدرمن لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.